درنو دوستانو سلامونه. راځئ نن پر دې باندې بحث کوو چې زه څنګه ووایم چې زه په انګلیسي باندې خبرې کولی سم، یا زه ډوډۍ خوړلی سم، یا زه کار کولی سم، یا زه کار نسم کولی، یا زه اشپزي کولی سم. څنګه به دا خبرې موږ په انګلیسي کې کوو؟ که چیرې یو انګریزي ستاسو سره مخ سي یا د جا فلټه کې یاست، ته به څنګه ورته وایې چې زه کار کولی سم؟ ته به ډېر ښه مهارت لرې. پر همدې باندې موږ بحث کوو نن. ګرامر اینډ سینټنس سټراکچر. دا جدا مسله ده. کن چې شي ته وایي درنو دوستانو؟ کن کله زه چاته وایم چې زه کولی سم، دې لغت ته کن وایي چې دا خپله ورب دی. ورب جلا حساب دی. پر هغه باندې موږ جلا موضوع باندې بحث لرو، بیا بله ورځ کلاس ورباندې لرو. خو نن زموږ پر دې باندې بحث کوو چې څنګه ووایو چې زه کولی سم کار وکړم، زه په انګلیسي خبرې کولی سم. نن موږ پر دې باندې کن توانیدل یا کول. کن توانیدل یا کولو ته وایي. ګورئ دوستانو، دا دی دا کن CAN کن توانیدل یا کول. نو اوس راځي پر دې اړه ما جملې چمتو کړي دي، همدا جملې په ګډه سره وایو. دوستان ورته ګوري، ما په لومړي سر کې لیکلي دي، بیا هم چې راځي په انګلیسي کې دا زده کړو چې دا کار کولی سم. لکه د بیلګې په توګه باندې I can speak English. زه په انګلیسي خبرې کوم. زه په انګلیسي خبرې کولی سم. I can do my homework. زه په کور کې کار کولی سم. I can eat one pizza. زه پیزا خوړلی سم یم. We can cook eggs. We can cook eggs. موږ هګۍ پخولی سو. My father can swim. زما پلار لمبېدلی سي. He can go to school. هغه مکتب ته تللی سي. We can build a house. We can clean the restaurant. درنو دوستانو، دا د کن هغه جملې دي چې موږ کولی سو کن په جمله کې کار کوو. خو دلته موږ کله چې موږ کن په جمله کې کاروو، موږ به پرونان مخکې راوړو، بیا به وروسته چې کېږي کله کله که دا غواړو په منفي شکل یې واړو هم راځي، که غواړئ چې په نیګیټیو یې البته نیګیټیو ته یې واړئ، کویشن ته یې واړئ، هم پر هغه باندې موږ بحث کوو. یو ځل بیا ورته ګورئ. I can speak English. زه په انګلیسي خبرې کولی سم. I can speak English. زه په انګلیسي خبرې کولی سم. I can do my homework. زه په کور کې کار کولی سم. I can eat one pizza. زه can کولی سم eat خوراک one یوه دانه د پیزا زه یوه دانه پیزا مطلب یې دا دی چې زه پیزا خوړلی سم. بلې جملې ته ګوري. She can drive as a car. ډرایوینګ نه دی، ساړي بخښنه غواړم. She دا ښځه can کولی سي ډرایو موټر چلول یو کار د یو کار د یو موټر ده. We can cook eggs. موږ can کولی سو کوک اشپزي eggs د هګیو ده په کور کې. پخلی موږ ته په پښتو کې ورته پخلی وایو، خو سم ډېر خلک بیا پښتو ورته په دغه ورته وایي، البته اشپزي. دوستانو، مخکې خو ما وویل چې زه کولی سم چې دا کار وکړم. اوس کویشن سوالونه موږ کوو. که ته د یو چا څه پوښتنه کوې یا د یو چا څخه مرسته غواړې، زه به څنګه ورته وایم؟ ډېر اسانه دی دوستانو. که زه وایم چاته چې ګوري دلته صرف پرونان دا شاته راځي او کن مخکې ځي ورب. لکه د بیلګې په توګه Can you help me؟ ورته ګوري دغه اول دانه Can you help me؟ آیا تاسو زما سره مرسته کولی سئ؟
Can you help me؟ تاسو ما سره مرسته کولی شئ. ځکه یو چا څخه مرسته غواړم دې ته څه وایي؟ کویشن یا سوالیه جملې. Can your father swim؟ آیا ستا پلار لمبېدلی شي؟ Can he go to school؟ آیا دی مکتب ته تللی شي؟ Can she go to school؟ آیا دا کولی شي مکتب ته ولاړه شي؟ Can the work؟ آیا دوی کولی شي کار وکړي؟ ډېر اسانه دی. یو ځل بیا ورته ګورئ دوستانو. Can you help me؟ آیا تاسو زما سره مرسته کولی شئ؟ Can you help me؟ نمبر دوم. Can your father swim؟ آیا ستاسو پلار لمبېدلی شي؟ Can he go to school؟ آیا دی مکتب ته تللی شي؟ ګورئ دوستانو، کان کولو ته وایي هی، دا پرونان دی چې موږ د نوم پر ځای باندې کاروو. دا معلوم نه دی. هر یو څوک چې د دوم کس سره ته خبرې کوي، بل یو کس ورېدی هلته ولاړ دی، مثلا هغه ته وایي چې کان هی ګو ټو سکول؟ آیا هغه کولی شي مکتب ته ولاړ شي؟ دلته هغه سړی معلوم نه دی نه. پسې کان شي ګو ټو سکول؟ آیا دا کولی شي مکتب ته ولاړه شي؟ کان جی ورک؟ آیا دوی کار کولی شي؟ ګورئ کان جی، دا جی موږ مخکې ویلي وو چې دوی، دا د جمع معنا لري. کان جی دوی د جمع معنا لري. دا هغه جملې وي دوستانو چې موږ د سوالیه په برخه کې کارولې. ښه دوستانو، په دې خو پوه شولاست چې څنګه د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په دې هم پوه شولاست. کان یو هیلپ می؟ زما سره مرسته کولی شي؟ یا کان یو فادر سویم؟ په انګلیسي کې کولی شي چې مثلا دا مو وایي چې مطلب کان یو رایټینګ؟ ته کولی شي. کان یو سپیکینګ انګلیش؟ آیا ته په انګلیسي خبرې کولی شي. کان یو سپیکینګ پاشتو؟ ته په پښتو خبرې کولی شي. ستاسو په زړه ذهن کې چې هر ډول جمله راځي هغه تاسو کولی شئ ورباندې جوړه کړئ پر کان باندې. ښه اوس راځو نیګیټیو ته. د نیګیټیو په اړه باندې موږ په دې اړه باندې اوس بحث کوو چې نیګیټیو باندې کار وکړو. cannot زه نشم کولی. دا چې خپله ورب دی. ښه منفي جملې یا نیګیټیو. که چیرې زه چاته وایم چې زه په انګلیسي خبرې نشم کولی، څنګه به زه ورته وایم؟ دا دی. که ګورئ دوستانو، اول نمبر I cannot speak English. زه په انګلیسي خبرې نشم کولی. I cannot speak in Dari. زه په دری باندې خبرې نشم کولی. I cannot، دا یو مثال ما درته ویل، دلته مې لیکلی نه دی دوستان. I cannot speak English. زه په انګلیسي باندې خبرې نشم کولی. I cannot do me homework. زه په کور کې کار نشم کولی. I cannot eat one pizza. زه نشم کولی چې یوه پیزا وخورم. I cannot one pizza. زه نشم کولی چې یوه پیزا وخورم. You cannot eat. تاسو نشئ کولی چې خوراک وکړئ. You cannot. تاسو دا داسې هم کولی شئ چې we cannot working. موږ نشو کولی کار وکړو. We cannot drive. موږ نشو کولی چې ډرایو وکړو. داسې هم کولی شئ. نو دې ته نیګیټیو وایي دوستانو. زما هیله دا ده چې تاسو په دې باندې ښه پوره پوه شوي یاست. دوستانو دا درس د ځان سره ښه تکرار کړئ، بیا وګورئ او جملې د ځان سره پر جوړې کړئ. زه ډاډه یم چې تاسو به ډېر څه ورڅخه زده کړئ.